د پښتو رنګین فلم نن د کرکټ میچ دی یا لکه زر کوه یا الله ته په موږ رحم وکړې زموږ دې ټیم له بری ورکړي چې دا میچ وګټي هغه تورلینګي خو خپل وطن ته ولېږل د خیر او زموږ کپتان به وایي ګینې ما توره وکړه پته ورته نشته چې جانې مازونو باندې زموږ تندي تور شو ته چې دواګانې م وکړې په څه طریقو به راورسول خو مخکې دې خو دې پیټینګې کړي دارالم بیبی یم خو من مسلمانې په پرتوګ کې دې راله پرتوغاښ هم نه دی اچولی مسلمانې نو اوس خو د خیره سره غټ سړی یم د واده غم راله کوه پرتوګ ته نه وګوره د واده غم کوه ځان له پرتوغاښ نشي اچولی او ما ته وایي د واده غم کوه راله یا بچي پرتوغاښ خو به دله څم کړمه د خیره ماله ما تا ته ویلي دي چې ماله کپړې مه ایسري کوه خو پرتوغاښ پکې په وخت اچوه تا له ما ایسري کړي کله دي ته خو پکې هر وخت میتیازې کې تا له دې کله ایسري کومه ته دې چې کار وکړه چې ورېږه لږ خو دې ښایسته کړمه هغسې خو بره وګوره ګاټې بره بوده خوږ دې کړمه سترګه راپټه کړه الله ورېږه چې درې لکۍ وله وکړه چې ښایسته ښکاري نظر دې کار نه کوي د سترګې نه راله راپورې ونه باسي بیبي وای دا شنې سترګې دي دا په من رنجوم نه تورېږي خو دومره مې کړې چې کار به وکړې بچی چې نن د خیره میچ دی او دا یوه میچ وشوه چې په نفلونو کې او په ختمونو کې دواګانې کومه ما ته خو د دوی توره معلومه ده دوی ته خو چې سپین روبي ودرېږي لینګي داسې داسې کېږي نو هغه دواګانې به نن رنګ راوړي نن یې پینل دی ښځه پینل دی نو ستا ورسره سویمه ده زما ورسره سویمه ده د پیرنګیانو سره میچ دی او چې دا پیرنګیان راوغورځئ دا ټټر به مې یخ شي من مسلمانې بوډۍ ښځې بس چېرته تسبیح اړوه په جانماز باندې پرېوځه بوډۍ به دې مورې بوډۍ به دې مورې زه خو ځوانه جان یم ته چې کار وکړه چې د ماما که به دې لاړ شي او د هغه نه به ټي بي راوړي چې میچ پې وګوره به خو سیده به ځې او سیخ به راځي چې په لارو کوڅو کې په لوبو نه شي او لارې ته به ګوري چې درز ونه خوري پردی ټي وي مات نه کړي زه هغې کره نه ځمه زه هغه بله پیرم تللی ومه ماما زه والی ومه هله ماما والی وي نو هلته بوټو ته مخې جمروتان مه راشو کوه نو هېڅ به هم درته نه وایي هله ورچه پرتوګ واچوه او زر ځه او زر راځه شابه چې ټیم رانه تېر نه شي نن به یې ګورم د خیره د کرکټ غم مو سره شته دی او زما د واده غم مو سره نه شته دی هسې بیبي ما دا خبره کوله د هغه وزیر زوی نه دی هغه م واده وکړو نو څه چل وشو هغه د صادق زوی نه دی دو قمرو هغه م واده وکړو نو ښه ده که نه چې وې خو نو ولې ستا په زړه دا ارمان نه دی چې ستا په دې کور کې نوسي وګرځي دقه ارمان چې په دقه خولګۍ دې چک ولګو په دې کم چې ته واده غواړې ستا هغه لون لمچی خو ما اوس هم په دیوال واچو د میتیازو دې ډک کړی پرتوګ کې ځان له پرتوغاښ نشي اچولی سترګې نشي تورولی سر نشي غوړولی په غوږونو کې د هغه دی اوس هم سپین سپین څنښتې دي ځګونه پکې پراته دي زما څومره خیل دی هغه نشي پاکولی واده دا هر څه خلکو له ښځه کوي که نه نو بیبې نو دغې دپاره خلک ښځه راولي که نه ښځه دله دا نه کوي ښځه به درته لار سیده کړي چې چا به څه راوړه چې وچې وخورو دا خو ابۍ کوي ښځې نه کوي ولې راځه چې روزانه دوکان ته ځم او هر څه راوړم سبزي م راوړم او وړه م راوړم او غوړي م راوړم او چې دله 100 روپۍ درکړم نو د 5 دې راوړي او 15 دې ورکې کړي ښځه به درته ډانګې ونیسي ته لا د ښځې نه پاڅه
ټي بي راوړه ټي بي جبونو کې مې سوري دي دا راله وګنډه چې بیا خو راته دا پیغور نه کې که نه چې پیسې د نه ورکې شوي نن سبا د خلکو خولې سوری دي ستا جب سوری شو څه چل وشو په نوم مې زوی دی لکه تا خو پرتوک بدل نه کو نه بدلوم خښتګي سوری دی خښتګي سوری دی نو د خپو په سر پکې مه کښېنه که نه هره ورځ دې شلولی لکه د خدای مسلمانه ما ته رنګونه دې لپاره کول چې نن یو بجه غمیت دی که نه یا د پاکستان او د انګلینډ د خدای مسلمانه اخم میتیار پاینل دی بس بیا ماما کار ګورم ما په جنریټر څه دی دا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې خورا افتابه دا یار خو دې شک شوی دی که نه مړه د خدای مسلمانانو بیا مې هغه عشق هم پرېښودو ولې چې په عشق کې غلامي وه او ما په غربت کې ژوند د نوابۍ تېر کړی دی مړه د خدای مسلمانانو خلک پسې دي او دا تاسو پسې داسې کار دی وروره د پاکستان او د انګلینډ هغه میچ فاینل دی مړه ټي وي پیدا کړه چې لاړ شو یار د خدای بنده په دې مشورې خو موږ تا لرالو چې ته مشوره راکړې چې څه چل وکړو موږ هم ټي وي نشته دوی کار هم نشته دی دا به څه کوو یار دا خو آسان چل دی چې ته کې هغه ترور ته به دي ګل پروت رو وای ساته مې ته د خدای مسلمانه وایم هغه خو مچۍ ده مچۍ هغه پیسې لري چې ټي وي به بیا ټک ته راوباسي ګپې به مو ولګو میچ به مو ها خبره خو رسېږي یار اله شنو هغه را روان دي هلکه ټي وي ورسره دي ده سره یو کار کوم ملګريه دغه صدق وترازه پدې دا راځي ترازه او نن صبرېږي یاره بېلتا زړه سره سوکم رای وستم ستا کوڅې له بیا زړه سره سوکم نه صبرېږي یاره مړه والله دا اوسنۍ بوډایګانې نه دي دومره مکارې دي او بیا زموږ د انیا نه ده دا پکې د ټولو سرداره د مسلمانې چېرته ذکر کوه اسکار کوه په جانماز کښېنه نو ته پکې اوس فلمونه هم ګورې او کرکټ هم ګورې والله کو سلمان خان او شاهرخ خان زه هم پېژنم اوې دغه یو داړې پېژني ملګرو سړی خو را روان دي که نه او دلته زما ډېر کار کېږي دې شینا ته دا مې ترو کړه دا ټي وي وړي ملګريه داسې کار کوو که نه اخوسې ما نه پرېږدي نه به یې ردوي کړم او نه به د خپل ځان کړم یو کار ورسره کوم څه راوګره دې پاکې هلکې څنګه که نه کور څنګه په دې کارونو کې سمه ام مې کړې د مسلمانانو وایم زمین د مشرانو هغه متل دي چې په ګوړه مري نو زخو ته څه ضرورت کوي اوس ګوره یلکه د خدای مسلمان دا ولي درس مې وخوړو بس وایې که نه مړه زه دې مړ شوی وې خو ټي وي نه خلک خیال کوي که نه تړون دی دا ولې نو په څه مړه نو ماته څه پته ده خورا بس را روان وم او خوا مې وښوده او یو غرب شو د خدای مسلمانه دې کې به دې خیر مړه دې کې به د څه خیري اوس به زه هغه داړهونې نه څه جواب ورکوم صحیح وایي درته که نه ما ته ګوره داسې ګوره خبرې ته غوږ کېږده ځه نن به ورسره لاړ شو او نن به ورته څه ووایو چې یاره هلته ګاډي وو ستا نه منې خورا دې دومره بدې شي چې لا ټي وي رانه ته واله که نه ځه
سفر ولا روباسا سفر ولا روباسا داسې کار وکړه خدای مسلمانه من سره پیسې نشته که نو خدای شته چې ما به در درکړې وي او کنه نو مړه خورا خورا سي چالو کوي پاش مې کې دې قرانګو وجني مې دا زمونږ د پولیسو هیڅ سم راسه نشته کنه دا ټیکه ټیکه هغه راځي نه مړه ها په دې باندې پریدي سه د خدای مسلمان ته صاحب دوا کوه صحیح ده اول راځه خورا خورا چپ کر کنه خدای رشتہ بہت برباد کا اولا بیبي خود دا داسې کار کوم نو سټینګ ما برابر کړی دی کنه صحیح ته دونی سا خورا چې ګوره بچ مې چپ کنه دا کار زما دی کنه یار نو زما دی خولې او زما دی جیب ته ګوره چې څنګه چلیږي زما دا جبه ته صرف تماشا کوه ګوره خان دی بنه ښه نه مړه زما څه کار او زه به د سکرین نه راخته ناست یم راځه یو خبر ته کوم ګورې شینه چې ګوره دا بوډۍ رانه ګوره خبر نشي ښه ته ګټه برابر کړه شابه هغه غټه دغه وروړه ښه کمیز ده کمیز هم وروړه هغه دغه مو سره وروړه که نه خو پوهېږې که نه هغه کمرې ته راځه ښه را پانیسي شابه راځه هغه مرګو راځئ یو خبر ته کوم خو ما د خندا راتله که نه نو ما د ولیکم موږ راکوي صحیح ده شابه کنه شینه الا سړو خو سټنګ برابر کړګه چې لګ ورشم خو سټینګ برابر دی مګر برابر شینه راغی شینه داسې کار وکړه مګر ورشه چې هغه راپاسه وخه خزه به صحیح ده بس ته صرف د ریموټ بټن واټیشن اړوه صحیح ده غم شمړه دا دی چې کټ ورته کېنه کوم بټن باندې به کولاو مړه مو ته دا سره بټن وخت کنه بوډۍ ته پته لګي داسې کار دی ملګرو یو خبره ته کوم تاسو دلته کې کېنئ چې تاسو نینئ او خبرونه به زه په خپل لاس کوم صحیح ده صحیح ده کنه کېنئ بس کېنئ ډېر خوشحاله ته خو بیا نه ښکاري بس پټ کېنئ بیبي را مې وړو اله را دې وړو خدای چې راورسېږي خدای چې په خیر رالې تا نه خو اکثر د کور لار خطا کېږي مال څه ووایم که ته نن راورسېږي نه بیبي چې تا راته څنګه ویلي وایي سیده به ځي او سیده به راځي دقه شان په مزي لاړم او په مزي راملمه مې خو درپسې نه شو په لاره کې نه ماما راته یو څو خبرې مو کړلې خو هغه غټ ټي وي مې ته راوړه بیبي ښه دې وکړه خو چې کله دې مې سپي لیدل ما سره دقه غم و چې ورته مې ونه ویلې چې د سپو نه ځان ساته چې سپي کله اینې نو غلچکې کېږه مو ډاډه پې ورځه بې سپی هېرېږي د سړي نه خو چې ته ترې وېرېږې نو بیا دې د سپي دې نه رانیسي ښه ولې بیبي بیا خلکو پسې ورپسې کېږي چې سیده پې تېر شي خلکو ته غلي کېږي نو بیا وایي دا زمانه یېرېږي وایي غلي کېږي هغه غلي پړه کې غلی چې سیده ځي هغه روغ سړی بیبي مړې سم ښکلی ټي وي دی که نه بس ټیم هم برابر دی د خیره میچ شروع ته کېږي راشه وینه تا به داسې ټي وي په پیله ځل لیدلی یا الله په ځولۍ کې مې خیر راواچېده اوسه پورې دې زما دواګانې واورېدې دومره د امیرات مړي دیجه پورې راورسېده زموږ په دواګانو مخکې بری ورکې خو چې پیرنګیان دوی ته مخامخ شي لکه پیریان چې ورته مخامخ شي بیا یې خپې رپېږي ټلیفون نمبر خو درڅه د هغه کپتان نشته چې ورته ووایې خپې کلکې ولګوه زما ابۍ درته دوا کوي مړې بیبي تاسې لګیئ هغه به د نورو خلکو ټي وي کې زموږ په ټي وي کې به پاکستان ګټي په خدای دې امین چې خوله خو دې چېرته سمه ونه خوځېده خو نن دې وخوځوله دا کټ څه راواله زما په ملا درد دی زه نه شم وړی یاره بیبي نو لاړې بوډۍ شولې خو بس مړې بس دا دې ته راخلمه دلته خدایه پر دې راباندې بسم الله الرحمن الرحیم خدای چې اودس مې کړی دی چې وظیفې پې ورچوخ کم څه شو هغه یاره بیبي نو ستا مجیبه اودس ته ګنټه خوب دې وکوی اودس مې کړی دی ما خواستې سترګې مرغۍ شوې خوب مې کله کړی دی زموږ د بوډاګانو خوبونه چېرته یې ستاسو د لاسه دا واله ریمونډ ماله خو د دې چل نه راځي دا ماله راځي ما په پیغلتوب داسې ډرامې کتلي دي دا د خواک انګور جګړې خو مې د هغې نه زده کړې
السلام علیکم. وعلیکم سلام. یلکا دا خو چې هغه مازدیګر کې ماشومانو ته سبق کوي هغه ملا نه دی. بس پته نه لګي ټیشن بدل کا کنه نو ټیشن څه بدلو الا زه چړنده خو نیم دا خو قور دی. د خدای مسلمانانو مرګري زه خو تخته مو پیژندم. د خدای بل تخته مو څه تختې هغه پناه ناست بس کار وته نه هغه ته څه پته لګي ما خسیر سیر اوس بچ شي دا څنګه ټي وي ته ننوتو دا خو زما د سره د 36 آکړه ده د څه زما چرته لګي باریکه مړی بیبي د ځان نه لګي د دومره ترقی شوی د مسلمان دا اوس په ټولو ټیویانو کې راځي. ټیویانو کې راځي ترقی شوی زمونږ په ټي وي کې څه کوي کرکټ ولګوه دا خو زما داسې بدې شي لکه څنګه چې بیا هغه نور بدې شي. لږې تیز که دا ډېرې ښکلې خبرې کوي ته تیز که تیز مې کو د ریمون نه ګوته لر کا ولې چې مرۍ مې خرابه ده. الا زما شک ټیک دی دا حقه قور دی د چرګو غلو دا څه کوي دلته. مړی بیبي نو عجیبه ښځی قراقور خود د ترقي شوي په ټي وي کې ننوتی دی. الا د هر چا به ترقي وشي خو چې ستا ونه شي د نن تاریخه پورې د یو ډایلاګ ونه وی ماله دېړه وچو. ته وګوره بل ټیشن وګوره 10 منټه پاتې دي چې دا ټاس چا وګټو. به د قراقور نه به تپوس وکړو که نه قراقور ټاس چا وګټو. چغې مه وهئ او اوس تفصیلي خبرونو ته غوږ کښېږدئ. د بوټ آی سی سی مشر ویلي دي چې پاکستان خو فاینل ته راغی خو له دې نه مخکې به څه کوي. الا دا خو په یو سال لګیا دی خدای دې په خوله ګونګ کړي. هغه هلکان به پکې کله راوځي هغه پنجه چې اوچته کړي او ټاس ولي چې څوک یې ګټي. مړی هغه په خپل ټیم باندې راوځي چې خبرونه ختم شي نو بس هغه به بیا راوځي. نو بل ټیشن پکې وګوره که نه نو نورې ټیشنې به پکې یا به نه دا خو چې څومره ټي وي غټ یا هغومره پکې یو ټیشن وي. دا دې ته بیا ولې راوړه ورکوټې به دې ترې راوړی وې. بیبي اوس په میچ سټارټ شي تماشه کوه ښه. خو سټارټ نه شو که نه په دې قراقور پسې زه کور ته ځم دا اوس دلته څه کوي چې زما څومره بدې شي مخې له راځي. یاره بیبي زمان بدې شي نو اوس څه کوې چې خدای پاک راکړه بس سم زرغون کو. د ده به څه شرارت یې پکې. تاسو لپاره د خوشحالۍ او دا خبر دی چې میچ پاکستان به ګټي ولې چې ټاس یې وګټو او پاکستان بیټینګ ته روزي نو بابر اعظم دی او رضوان دی. نن دا ټول فوکس په بابر اعظم او په رضوان دی خو چې دوی ښه بیټینګ وکړو نو موږ به دا ورلډ کپ پاکستان ته روړو. دا خوله خو د ښه زیري نه ده د دې نقې خبرې کله راوځي خو الله دې پیامین وکړي چې اوس یې وګټي. ګټي به بیبي تا ته ما وختي ویلي زموږ دا ټي وي ډېر اوریجنل دی. ګټي به دا زموږ د دواګانو زور دی ګنې دوی ته ګوره او کار ته یې ګوره. او ته داسې دواګانې کې ځان ته وکړه چې دا وجود دې لږ سپک شي او ښه شي. زه خو ټولې تا ته کوم چې څومره کومه ورځ ته ورځه کمقل کېږي نو ته هم ورو کمزوري کېږي. اوس په دې میچ پویه کغلی شه. دا اخیری پیغام زما ضروري وره څونه چې د زړونو بیماران دي ډېر ټولو له پکار دي چې خپلې دوايانې ځان سره نږدې کړي ولې چې دا واحد هغه ټیم دی چې ډېر خلک یې د کوره کور ته ورسول بیا به زما نه ګیله نه کوي. دا خو دقه یو خبره کوي چې کرکټ شروع کېږي او کرکټ شروع کېږي تر اوسه شروع نه شو. زه دا ټیشن بدلوم. ټیشن کو بیبي ته بدلم کې دا اډیو کرکټ دی دا به ویني. دا څه وې اوس د لوبو خبرونه پای ته ورسېدل اوس موسم حال ته راځو. مرګرو څومره غریبانان چې دي عوام چې دي د چارو شندانونه چې کولو دي او لا د بلستونو کمبلو کمی وکړي دغه ټولو خلکو له پکار دي چې بازارونو ته لاړ شي او د ګوپیانو غټ غټ شاپرې ځان لروړي د خپل موسم د پخپله ګرم کی ولې دې وخت کې څوک د چا پکار نه راځي. دا ټیشن خو بیخي نه بدلیږي ما ته دا ریموټ خراب ښکاري چې دا کې بټن نه بدلوم. صبر وکړه الله دې پکې خیر واچوي قراقوره درله. دا ټیشن ولې نه بندېږي. کرکټ شروع شو.